ستار افغان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د جلال اباد رنګ روډ ساحه ده چې پرې سفر کوو. دا هغه پل دی چې څه موده وړاندې د باران له امله سیلابونو نړولی و، چې اوس د امارت اسلامي لخوا رغول شوی دی، چې د تېرو ورځو سیلابونو له امله ورته یو څه زیان اوړېدلی. روان یو ځو لغمان شریف ته. دا هم د لغمان شریف هغه ښایسته سیمې دي چې د پسرلي په موسم کې یې ښکلا یو په دوه چنده شوې ده. دغه ولایت له ښکلاو ډک دی. پسرلي کې غوټۍ همیش ګلان غوړوي او د پسرلي هوا خوشبویه کوي. پسرلی د کال تر ټولو خوندور موسم وي. دا نو بیا د الینګار مست سیند دی. دا چې د درونټې څخه د تېرېدو وروسته د کرغیو سرسبزه ولسوالۍ مخته راځي. د کرغیو د ولسوالۍ څخه چې تېر شي، یو ښکلی د الینګار سیند به مو په نظر راشي. دا سیند تر ټولو ښکلي او صفا اوبه لري او تر ټولو خوندور ماهیان پکې شتون لري. لغمان د افغانستان له ولایتونو څخه یو هم ډېر ښکلی او شین ولایت دی، چې د همدغې شینوالي له امله ورته زیاتره خلک شین لغمان وایي. لغمان چې په سبزیجاتو کې تر ټولو مخکښ ولایت دی، اوس د سبزیو ترڅنګ د میوو هم ښکلي باغونه لري.